پر یو الله دی. سمې وویل بنده معنا مانده، بنده خوار، بنده غریبي ورته راچپه کې په ځان یې خبر. نه انسان په پیسو پوره کېږي، نه انسان په صحت پوره کېږي، نه. او ګورې دا هر څه له موږ څخه پاتېږي. په ښه به دې هغه څه درس وي که نن تا د یو مسلمان خدمت وکړي. ورونو کعبه شریفه که ستا پیسې په کعبه شریفه کې ولګېږي ته به خوشحاله یې که به ناراضه، که زر یې که ډېر یې، په خدای قسم در کعبې د مسلمان قدر د خدای په دربار کې ډېر دی. نور دې خوښه خپله ده، که مریض سي چې پوښتنه کوي، که مجبوره سي چې کومک ورسره کوي، که په پور درته ودرېږي، که پار. لیکن زما او ستا د معاشرې که څه هم دا حالت دی چې نن رښتیا خبره ته نسې معلومولی که څه شي رښتیا دي. دا حالت دی چې نن پور چاته تدبیر نسې ورکولی چې سبا پسې ذلیله یم. دا پور خو پور دی چې پیسې خو نه راکوي، قرابت له به هم پسې په خراب وي، دوستي ملا هم خراب وي، هغو ته به هم لاس ومینځم. یا به دی چې په دې شکل به کوم چې زما په ژوند به بیا زه د دې پیسو نه ورته وایم. یو سړی دی زموږ په علاقه کې، نو د خپلو قریبانو ته وایي ته که قریبانو دا دوستانو هر چاته چې مې پور ورکوئ نو که مې وس نه ولو خو ورکوي یم، که مې چېرته وس ورکوي مې نو دا به زه ځان ته ږدي چې د دې پیسې زما لاس مینځلی دی. کېدر کې خو ټیک دی، که نه کېدر ستا په ټول عمر به ته نه ورته وایم. نه واده سته، نه رښتیا سته چې درته ودرېږي یا د دوست یا قریب دی چې ته سل واره رښتیا ورته وایې، پر قرآن لاس ورته کښېږدي. دا معاشره اوس دې حال ته رسېدلې ده چې ستا خبره زما زړه ته نه لوېږي، زما خبره ستا زړه ته. دې وجې قریبانو سره خفه وي، دوستان سره زه ودرته ودرېدم وایي چاړه چې د سرو زرو سي په ځان کې خو نه ویل کېږي. زما ورونو دوستانو بهرحال یو واقع واورئ، د دې څه یو لږ پند واخلئ. یو بزرګ دی، دا یو بل بزرګ له راغلی دی، دواړه په خپل مابینځ کې دوستي هم سره لري، قرابت هم سره لري، تعلق و شناخت هم سره لري. ډېر لوی بزرګان دي، ډېر لوی علما دي، ډېر لوی د وخت نامتو شخصیتونه دي. د یو چې راځي په دې ټیم کې بیا د ډېر ماپې سپي ته ولاړ دی، ډوډۍ وراچوي پلانو چې ملا سي، بیا چې نو سپی یې ساتلی نو خلک به وایي څه، سپي ته ډوډۍ وراچوي. نو بزرګ سي راغلی، هغه ورته وایي السلام علیکم ورحمت الله، ده ورته ویل وعلیکم السلام. بیا په هغه سپي په ډوډۍ اخته سو، هېڅ توجه یې ورنه کړه. نو پخوا وخت زمانه وه، پر آس به راغلی، په اوښ به راغلی، هغه به اوښ خپل تړلی، نو مېلمه له خو د څوک دستي را ولاړ سي او په خیر راغلی ورته وایي او ښه خوشحاله. ده ورته ویل وعلیکم السلام، او سپي ته بیا ډوډۍ وراچوي. کله چې د دې کاره څه فارغه سو نو دا بزرګ وایي پر ما مخ راواړوئ، وروسته یې ښه په خیر راغلی راسره وکړي، ښه استقبال یې راته وکړي او ښه یې او ماته یې وویل چې ګوره ته خفه نه سې، ستا په زړه کې به خامخا دا درګرځېدلي چې یاره دا څه رقم سړی دی، سپي ته متوجه دی او زه مېلمه رالم او ما ته هېڅ توجه ورنه کړه. په خدای قسم زړه مې له تا سره ولو، فکر مو له تا سره راواوښتی، خو دا سپی دلته سپي نه وي، دا ناولد دی چېرته د لرې ځای څخه وږی راغلی دی. ما ته د نبي کریم علیه السلام یو حدیث سترګو ته ودرېدی، دې وجې ما وایي چې دغه سپی رانه ولاړ نسي نا امید. هغه حدیث شریف دا دی چې د الله نازولی فرمایي یو څوک چې څوک نا امیده کې نا امیده. سیدنا ابا هریره رضی الله تعالی د نبی کریم علیه السلام نه حدیث نقل کوي چې د الله نازولی وفرمایل کوم کس چې بل کس ته په څه امید ورسي، په پور درته ودرېدي، په مرسته په امداد درته ودرېدي، یو بل امید یې درله راخستی، په یو کار درته ودرېدي، په سپارش درته ودرېدي، د یو شي په غوښتلو ودرېدي، مثال او هغه کس دغه امید ختم کړي نو د قیامت په ورځ به الله تعالی د هغه امید ختم کړي. د قیامت په ورځ به د دې بدله تا ته خدای درکوي چې تا یو حدیث شریف دی او الله پاک په وایي بنده زه ناجوړم، تا پر ما پوښتنه ویل نه وکړه، ما ته څه اوبه وغوښتلې تا نه کېره، یا الله ته خو د هر څه څه پاکې، تا له ما څنګه اوبه وغوښتلې؟ وایي ولې همسایه دې در یاد کړه، قریب دې در یاد کړه، پلانی سړی دې در یاد کړه. موږ خو ځو کعبې شریف ته د طواف او د عمرې لپاره ځو که نه ځو د حج، خو دې ته د انسان پام نه کېږي چې دا زما خپل قریب دی چې زه یې راپورته کړم، ګر سره یې پر پښو ودروم. دې ته د انسان پام نه کېږي چې مثال دا دوست دی، کلی دی، همسایه دی، بل دی، وطن دی، علاقه ده. او الله رب العزت به په هغه ورځ د دې سخت د قیامت په ورځ کې
دا سړی د جنت د دخول نه راوګرځي، دا سړی به جنت داخل نشي. د دې وجې دا حدیث چې ما ته وایي بیا هغه صاحب دغه بزرګ ما ته ویل چې زموږ په علاقه کې سپي نه وي، خو دا سپی چېرته نه لرې او د بلې علاقې څخه ما طرف ته وږی راغلی دی. نو د دې ویر نه چې چېرته د قیامت په ورځ الله ما هم مایوس نه کړي، ما هم میده او میده نه کړي، دا هم د الله یو مخلوق دی. د دې په وجه زما د ده و طعام و خوراک ته ډېره توجه ورکړه چې څه ولاړ نه شي. نو اوس دې خدای راوله، راځه چې ولاړ سو کوټه کې کښېنو، خدای دې راوله څنګه راغلې. نو د کوم د میلمه مناسبتونه چې دي زما ګرانو عزتمندورونو، زما دوستانو، درنو ملګرو، یو سرمایه داره سړی دی. یو ورځ د ډېرو کمو پیسو انسان دی خامخا مجبوره کېږي د پور په شکل باندې د خپل کلي ملا خوله ورته کږه کړې ده. رقم خلک دي، د خدای یو بنده چې وویني حیران به پاتې شي، بل چې وویني چې دغه د سرمایه و د ژوند زندګي ته وګوري په مجبوري، خو خدای خبر دی دا چا. لیکن سړی چې دغه ظاهري و دغه ته دا وګوري نو هغه ډېره د شرم خبر ده. د کلي امام، د کلي ملا دا راولاړېږي، هغه ته وایي چې زما یو دا مثال 10,000 15,000 8,000 روپۍ په کار دي، دا پیسې. د هغو د خوا جواب دا راځي، و یاره دی مجبور یم، دی دغه دی کارونه سره خراب دي، والله که پر 10 روپۍ قدرت لرم، والله که داسې دي دا 7,000 8,000 روپۍ به یې دا 7,000 8,000 روپۍ دی خپله سوچ فکر وکړي، خپله لږ سوچ وکړي پر دې خبرو باندې. نو د دې وجې چې ستا قریب درته ودرېږي. زما یو بل دوست نو یو وخت همسایه ورته راغلی دی، باره یې ورته ویلي دي چې زما یو 15,000 روپۍ په کار دي، وړو دپاره وړې مې ختم شوي دي کور ته. هغه سړی باډر کې نو بس راغلی دی ماخستن، هغه ښه دغه سړی دی، هر کم سړی چې خو مجبوره دی، انسان دی، کور لري، اولاد لري، بچان لري. نو ما د خپل دوست مې تاسو چې موږ پیسې دی ورکړي، یاره له ما څه خو نه وي. نو مې وویل چې نه وي، خو نبي کریم علیه الصلاة والسلام بارک د پور کړی دی، بیا هغه سړی خلاص کړی دی. نو تو خو به دغو نه خو دغه درلودې غږ به دې کوئ. مثال درته خپل بل دوست یې به ورته راخیستلی چې بس زه د پیدا کوم، تا ته دا سړی ودرېدی، دا به څونه ثواب ګټلی وی. دا کله دی موقع دا چانس انسان ته میلاو شي، هر وخت نه وي. نو څوک مه نا امیده کوئ د خدای بندګانو.